बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 7 दे او په دې کې اپلیکیشن چې موږ لیکلی دی چې اپلیکیشن فار ارجنٹ پیس اف ورک چې کله په تاسو کې د یو کس ضروري کاری او تاسو سکول ته درخواست را لېږئ نو د هغې د لیکلو طریقه دا ده. اپلیکیشن موږ درخواست ته وایو ارجنٹ پیس اف ورک چې زما یو کار دی او ډېر زیات ضروري دی. پیس اف ورک چې یو کار دی په کور کې او هغه ډېر زیات ضروري دی نو د هغې لپاره موږ ارجنٹ پیس اف ورک چې دی موږ چې دی لیکو. نو شروعات به تاسو د دې نه کوئ چې د خپل نوټبوک په پیج کې د ټول نه ګس طرف ته بالکل په ټاپ په تاسو ولیکئ 2 چې کله 2 ولیکو دې نه بعد کامه اسم مکوئ. د 2 مطلب دا دی چې تو خپله خبره کې نه هغه تو چاته کې نو هغې لپاره موږ دا 2 لفظ استعمالوو. د دې چې موږ خپله خبره کوو خو موږ لیکلو په شکل کوو نو اول موږ ولیکو 2 بیا به دویمې کرښې ته راشئ بالکل ښی طرف ته نږدې نو موږ به ولیکو د پرنسپل. دې خبرې مطلب څه شو چې موږ د خپل درخواست لیکو پرنسپل صاحب ته. د هغې نه به تاسو ولیکئ د سکول نوم دی GHSS کالام. زموږ د سکول نوم دی GHSS کالام. موږ پرنسپل ته لیکو دا پرنسپل به GHSS کالام کې دی موږ په کالام کې یو او دا په کوم ځای کې دی دا په سواد کې. کله تاسو پرنسپل سپیل لیکئ د دې سپیلینګ ته به خیال کوئ د دې بعد به کامه وکئ GHSS کالام چې ستاسو د سکول هر څه نوم یې بدل کې ولیکئ د دې نه بعد به کامه وکئ او دا سکول په کوم ځای کې دی دا په سواد کې دی نو دلته کې بیا وکئ فل سټاپ. بیا به تاسو راشئ 5 نمبر کرښې ته بالکل ګس سایډ ته چې ټیچر دی پرنسپل دی هغه تاسو لیکئ نو هغه ته چې دی موږ سر وایو خو د عزت لپاره موږ یو ټکی استعمال کوو ریسپیکټډ سر مطلب دا دی چې عزتمن استاده نو ریسپیکټډ چې دی موږ ځکه استعمالوو یوازې سر چې دی هغه نه لیکئ. بیا د سر نه بعد چې موږ کامو کو د کامې نه بعد به موږ شروع کو په دې طریقه چې موسټ ریسپیکټفولي ډېر په عزت سره I want to state زه دا خبره بیانول غواړم یا زه دا خبره کول غواړم that I have چې زما an urgent piece of work at home چې زما په کور کې ډېر زیات ضروري کار دی یا ما ته په کور کې ډېر ضروري کار راپېښ شوی دی therefore د وجې نه I cannot come زه نشم درتلی چېرته to school ته. د دې نه بعد فل سټاپ بیا به اوسې کوئ. د فل سټاپ ما لیکل دی کایندلی چې ما کیپټل ټکي نه شروع کړل کایندلی مهرباني وکئ ګرانټ می مال راکئ لیو چوټي پر ون ډے د یوې ورځې دپاره ارجنټ پیس اف ورک شو چوټي پکې څونه شوه 1 ډے نه بدل کې تاسو لیکئ چې په 1 ډے 2 ډے وغیرہ چې تاسو لیکئ نو ډیز سره چې دی دلته کې بیا ایس لیکئ که 2 ډیز وي دلته کې به ایس ولیکئ د 1 په ځای به 2 کوئ. د هغې نه بعد چې کله تاسو خپله خبره وکړه خو دا خبره ساتئ چې کله تاسو درخواست لیکئ درخواست په بالکل مختصر لیکئ په دې کې به قصې نه کوئ. خپله خبره تاسو وکړه نو بیا به څه چلو کوئ لږ ډې په بله کرښه کې په نوي کرښه کې لږ ځای به پرېږدي او بیا به شروع کوئ I will be very thankful to you for this act I will be زه به یمه very thankful ډېر شکرګزاره for this act د دې چوټۍ دپاره یا چې تاسو زما درخواست قبول کړو یا د دې کار دپاره زه به ډېر زیات شکرګزار یم. د هغې نه بعد تاسو دا خبره وکړه اوس پرنسپل چې دا درخواست ګوري نو هغه به چې درخواست چا لیکلی نو د دې ځای کې څنګه تاسو د پرنسپل لیکلی نو دغه شان به ښی طرف ته چې کله درخواست ختم شي نو دا لیکل به کوئ تاسو ولیکئ یورز اوبیډینټلی کامه به وکئ. دې مطلب دا دی ستا تابعدار شاګرد نیم به ولیکئ خپل نوم به ولیکئ لکه اسرار علي بیا به ولیکئ کلاس په کم کلاس کې دی 7 که په دې کې سیکشن وي نو دلته کې به لاندې سیکشن ولیکئ A یا B بیا به رول نمبر ولیکئ خو چې کم څیز تاسو دلته کوئ هغې نه به لاندې کامه کوئ او په آخر کې چې دا ډاټ به وکئ په دې کې صرف یو څیز پاتې شو هغه دی ډیټ چې کله تاسو لیکئ نو تاسو به ګس طرف ته راشئ په نوي کرښه کې ډیټ 7 تاریخ دی 10 میاشت ته 2021 کال دی نو کله تاسو درخواست لیکئ په دې طریقه به لیکئ په دې کې به دې کامو ته د فل سټاپ ته سپیلینګونو ته دې ته به خیال کوئ دغه شان دلته کې دا کامې دي خو چې سپیلینګ تاسو غلط ولیکو یا تاسو کامو ونه کړه نو د دې نه به چې دی ستاسو نه یو نمبر چې دی کټ کېږي. درخواست چې همیشه لیکئ ارجنټ پیس اف ورک نه به دې لیکئ په پوه شوي